شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان داعش روزي وسلې ورکوي او جګړې لپاره یې افغانستان ته استوي. سلام، وخت مو بخیر. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی شمشاد تلویزیون سره مرکه کې ویلي د سره ګڼ داسې شواهد شته چې ښیي داعش په پاکستان کې مرکزونه لري او یاد هیواد پوځ ورته روزنه ورکوي، تجهیز او سمبالوي او بیا یې د جګړې لپاره افغانستان ته استوي. نوموړي زیاتوي طالبان د خپلو دغه ادعاو ثبوتونه لري او څو ځلې یې شریک کړي هم دي. موږ سره اوس هم داعشیان شته او د هغوی له اقرار او ویډیوګانې ښکاري چې زموږ د ګاونډ کې متاسفانه باید ووایم چې پاکستان کې مرکزونه لري، هلته روزنه ورکول کیږي. د پاکستان پوځیان دیو ته روزنه او وسلې ورکوي او بیا یې افغانستان ته رالیږي. طالبان چې هم د جمهوري دولت خلاف جګړې لپاره په همدې پاکستان کې پټن ځایونه درلودل او د هغوی لخوا تجهیز او تمویلېدل، اوس ادعا کوي چې پاکستان لخوا استول شوي داعش یې ځپلي او په افغانستان کې دوی له منځه وړي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. در بیام په لاس